صلى عليك الله يا خير الورى تعدد حبات الرمال وأكثرا صلى عليك الله ما غيث هما فوق السهول وبالجبال وبالقرى يا خير مبعوث بخير رسالة حامدا ومصليا أما بعد بسم الله الرحمن الرحیم. حلال کسب کول پکار دی چونکه دا دنیا دارالاسباب د لحاظه د رزق حصول د پاره ظاهری اسباب اختیارول پکار دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی لا يقعد احدكم عن طلب الرزق يقول اللهم ارزقني فقد علمتم ان السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. پتا سو کې د یو کس د رزق طلب کول یعنی حلال کسب کول نه پرېږدي او صرف دا دی نه وایي چې اللهم ارزقني ای الله ما ته رزق راکړې بلکې دا د خامخا حلال کسب هم کوي ځکه تاسو ته معلومه ده چې اسمان سره زر او سپین زر نه راوروي یعنی الله جل جلاله په دې قادر دی چې بغیر د کسب کولو انسان ته رزق ورکړي خو لیکن د هغه عادت دا دی چې په سحیلی سره انسان ته رزق ورکوي نو ځکه حلال کسب کول پکار دي. د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه پوښتنه د امام احمد بن حنبل رحمه الله نه چا تپوس وکړو چې تاسو د هغه کس په باره کې څه وایي چې په کور یا جومات کې ناست وي او وایي لا اعمل شیئا حتی یأتینی رزقي زه هېڅ کار نه کوم ما تبا الله جل جلاله هم دلته رزق راکوي. امام احمد بن حنبل رحمه الله ورته وویل هذا رجل جهل العلم اما سمع قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل رزقي تحت ظل رمحي. دا سړی جاهل دی دته علم او شریعت نه دی معلوم. آیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره نه دا اوریدلې؟ هغه فرمایلی بشک الله جل جلاله زما رزق زما د نیزې د سوري لاندې خېله یعنی په جهاد کې. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمای ما من موضع يأتيني الموت فيه احب الي من موطن اتسوق فيه لاهلي ابيع واشتري. ماتا په بل ځای کې مرګ راتلل دومره خوښ نه دي څومره چې زه دا خوښوم چې زه په بازار کې د خپل اهل و عیال دپاره بیع او شرا کې مصروفه یم او په دې حالت کې ماله مرګ راشي یعنی زه د حلال رزق ګټلو په وخت کې وفات کېدل خوښوم. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې کله زه یو کس وګورم او ما ته ښه معزز ښکاره شي نو زه د ده متعلق تپوس کوم اله حرفة آیا د ده څه حلال کسب شته؟ که خلق را ته ووایي چې نه هیڅ کار نه کوي سقط من عیني نو دا کس زما د نظر نه وغورځي یعنی زما په زړه کې چې د ده کوم عظمت و هغه ختم شي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ به دا هم فرمایله مکسبة فيها بعض الدناءة خیر من مسألة الناس. هغه کسب چې پکې لږه ملامتیا وي دا د خلکو نه د سوال کولو نه ډیر بهتر دی. يا نور حياة جملها أطفيت الحسن تجسده فأهيم بفكر محتشد يجتاح القلب